اون چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتاره جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی و چې سر مې کل کړی و نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو ما ولې ویل پړ کوئی جاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي ما په دې تیرا علاقه کې یو ملا پسې مونځ کول راوس مونځ باندې ولاړ چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته و چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وم چې دلته رالم رانه هیر شو وشو دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې دغسې چل کړم که نیمال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وئ شپه پرې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاسېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو چې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګري مې وده دي او زه دې یادوم یو یې خدایا یو یې مرګري را پاسې دی وایي چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانه وې تا څه لاګي دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملا سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وایي چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنتې دی دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې ملا صاحب شتا په مخه دې خاکه